السلام علیکم ملګرو. نن د ټورنمنت های ولټیج میچ دی پاکستان او د پاکستان خو 80% چانس خودلې دی او د افغانستان چې کم دی د هغې 10% چانس خودل شوی دی. د پاکستان چانس زیات دی ځکه چې هغې قوي ټیم دی، مضبوط ټیم دی. خو د افغانستان ټیم ته قرار شو افغانستان هم کولی شي چې پاکستان ته ماتې ورکړي، خو یو څو کارونه چې افغانستان ټیم وکړي، نه دا چې نیوزیلینډ سره چې کوم میچ و چې افغانستان ټیم ټاس وګټو او نیوزیلینډ ته بیټینګ ورکړو، چې یو دا کارونه کوي چې مطلب نن ټاس وګټي او بیا پاکستان ته بیټینګ ورکړي، ځکه چې پاکستان مضبوط ټیم دی او نه بیټینګ کوي پاکستان ټیم وکړي 2.5 نه برابر 280 او یا 90 300 پورې هدف پاکستان ټیم افغانستان ته ورکولی شي. او کنه افغانستان ټیم اولنی بیټینګ وکړي او تقریبا د 2.5 نه برابر سکور 240 280 او یا 80 پورې سکور وکړي، نو افغانستان ټیم کولی شي چې دغه میچ پاکستان نه وګټي. او د افغانستان سپین بالینګ مضبوط دی او په خاص د ماخان پس بریک ډیر زیات په وکټ کې پیدا کیږي. د افغانستان سپینران الریډي مضبوط دی، بل دا چې یو فاست بالر کینی او د هغې په ځای باندې په دغه وکټ باندې په دغه چونی وکټ باندې نور احمد واخلي. نور احمد ایکسپیرینس لوبغاړی دی، په آر یو لیګ کې لوبېږي، دلته نور احمد لوبېدلی دی، ډېر زیات لوبې نور احمد کړي دي. نو نور احمد کې سره اضافه کړي یو فاست بالر په ځای باندې یو فاست بالر ته کم کړي، نو دا به هم د افغانستان په ګټه باندې ثابت شي. خو ګورو چې نن ډېر ښه میچ دی چې څوک یې ګټي، پاکستان یې ګټي، افغانستان یې ګټي. خو اولنی بیټینګ پکې ډېر زیات مهم ټیم چې ټاس وګټو نیم میچ هغه ټیم وګټو. او بل دا چې افغانستان په تیر میچ کې فیلډینګ ډېر زیات خراب کړی او د فیلډینګ په حساب باندې که افغانستان نن هغه شان فیلډینګ وکړي نو پاکستان د میچ نه شي ګټلی. او که افغانستان فیلډینګ صحیح وکړي، کیچونه ډراپ نه کړي، فیلډینګ صحیح وکړي، اونلی بیټینګ وکړي، نو افغانستان کولی شي چې پاکستان ته په دغه ننني میچ کې ماتې ورکړي. د ورلډ کپ یو بل اپسیټ هم په افغانستان ټیم په خپل نوم باندې کړي. تاسو هم راسره خپل نظر په کمنټ کې شریک کړئ چې افغانستان ټیم څنګه کولی شي چې پاکستان ته ماتې ورکړي. اونلی بیټینګ په افغانستان دپاره ښایي، دویم بیټینګ په افغانستان دپاره ښایي. د افغانستان سپینګ بالینګ مضبوط دی، په دویم اننګز کې به کار وکړي، په اولني اننګز کې به کار وکړي. تاسو هم راسره خپله رایه ضرور په کمنټ کې شریکه کړئ. زموږ دغه ویډیو لایک هم کړئ او نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل سره هم سبسکرایب کړئ د نور کرکټ تازه معلوماتو لپاره. نور ښه وخت ولرئ. د الله په امان.